شینواري صاحب ګورئ کله چې تړون له ما سره نه لرې خبره دې ما سره نه ده کړې له ما بندیان ولې غواړې دا ډېره جالبه ده بندي له ما غواړې بندي چې چا سره دی چې امریکا نه چې غواړې نو بس په هماغه نه یې وغواړه خبره خلاصه نو بیا خو ګوره صحیح ده وبه ګورو دا به ثابته سي هغه د مولوي صاحب خو ولې چې فشار په تاسې چې فشار په ما بیا ولې چې خو امریکایانو در سره منلې ده زما عسکر بیا ولې وژنې دا بیګا پرون رئیس دي بریدونه ولې پیل کړي دي خو ته خو دونه یقیني یې چې امریکایان یې خوشي کوي چې په دې ښه په سله مطمئن چې د امریکا خبره چلیږي نو بیا د دومره چغې ولې وایي خو مطمئن آرام کښېنه بندیان به دې تر کوره در ورسېږي دا شور دې ولې جوړ کړی بیا د بریدونه ولې کوي دا کشتار دې ولې پیل کړی دا بېګناه خلک ولې وژنې هلته وایي چې نه واک ټول د افغانستان د حکومت سره نه د امریکا سره ده چې د امریکا سره ده خو شور ته خو ضرورت نشته خو خاموش کښېنه نو بیا هغه د مولوي صاحب خبره ته واورېده د فشار دپاره کوي یعنې ته د فشار یعنې معنا دا دی دلته یو څوک شته چې د دې مملکت هر څه واګې په لاس کې ده ستا زندانیان د یو چا سره د کیلي له ما سره ده تا خبر له ما سره نه ده کړې او زنداني له ما نه غواړې ما نه هر وخت د حسنیت په اساس باندې ګوره برید چا پیل کړ وګوره مولوي صاحب وویل چې بین الافغاني جګړه چې دا مشروعیت نه لري اوس خبرې دې ته راځو چې بین الافغاني جګړه پیل چا کړه پرون بریدونه چا پیل کړی تر اوسه پورې څوک ثابتولی چې د افغانستان د حکومت د ځواکونو لخوا نه چېرته شپني عملیات شوي چېرته بمبار کړی نه یې ده کړی دوی بریدونه نه دي پیل کړي برید چې چا پیل کړی متجاوز چې څوک د په شاره کې واضح ده چې څوک په تجاوز کوي د هغه مرګ حرام دغه مردار د خبره خلاصه څوک به ډارېږي موږ نه ډارېږو د اقل خدای ته ورتګ د په ورځ د قیامت به د دې وطن د دې وینې پوښتنه د همدې علماو نه کېږي تاسې به ښکاره کېږئ غږېږئ به خبرې به کوئ که نه راځي همدغه تلویزیون د دیني مناظرو ځای وګرځېږي موږ به راولو دیني علما دا به بحث ته واچوو تجاوز چا کړی ده پرون برید چا په پوسته وکړه موږ خو نه ده کړی موږ عملیات نه دي پیل کړي موږ خو سولې ته تعهد لرو تیره لرئ چې ته راځې په شپې زما په عسکرو باندې برید کوې کله چې ته برید کوې ته وژل کېږي ستا مرګ خراب ده زما نه ده خراب ته شهید بیا نه یې ته مظلوم شهید نه یې شهید زما عسکر ده چې هغه تا د دې وطن د ناموس په ننګه باندې ولاړ ته راغلی د پنجابي په خوله د آیسای نه دې امر واخیسته او راغلی قطر کې ناست دي هلته د امریکایانو له اډې نه دې فرمان واخیسته او بیا راغلی په ما باندې د برید وکړه زما مرګ خراب ده که ستا مرګ خراب ده بله خبره دا ده چې ګوره وایي چې بین الافغاني مذاکرات ډېره ساده دوره ده مولوي صاحب ویل چې ډېره اسانه لاره ده بیخي واضح خبره ده راسه خبرې ته څه مشکل نه تا ستا خو جګړه د دې دپاره وه چې په افغانستان کې بهرنیان موجود دي بهرنیان د افغانستان نه ووتل خبره خلاصه شو نور نو جنګ د څه لپاره کوي فشار د څه دپاره فشار ولې اچوي خو خبره که د یو بل مولوي صاحب وویل چې نه د افغانستان حکومت د سیاسیون د موقف وږي دي یا طالبان د موقف وږي نه دي دا د جګړه د واک دپاره اوس فعلا نه ده روانه خو طبعا وایي به چې ما ته فسحم راکه ما ته حکومت راکه ما ته دا راکه دا فعلا د دوی چغې روانې دي د حکومت دارې د حکومت د غوښتنو دپاره جګړه چې د څنګه د دا یو حقیقت باید دې ملت ته د شپږ دېرش میلیونه ولس ته ښکاره سي موږ به مړه یو موږ به ژوندي یو موږ به یو یا به نه یو مرګ راتلونکی د ډار نه ده پکار له تعلیم نه ډار مه کوئ راسې ښکاره سي د ملت حقیقت ووایئ ستاسې ډېر لوی مسؤلیت د فردي د یو انسان ډېر لوی مسؤلیت د یو دیني عالم مسؤلیت تر بل هر چا ډېر ده که څوک په دې کې وایي چې نه زه زما منطق قوي ده او نه ستاسو خبره غلطه رابسو یو خلاص سرخلاصې مناظرې ته دې حاضر سي دیني علما دې دغه بحث واچوي ملت ته دې واضح کړي د دې جګړې آیا دا فساد ده په ځمکه باندې د خدای په ځمکه فساد کول روا دي که نه دي روا د افغان انسان هغه عسکر چې په پوسته کې په لمانځه ولاړ ده په هغه برید څنګه ده دا باید واضح شي د طالب مرګ څنګه د فعلي وضعیت کې آیا افغانستان حکومت ته د دوی مرګ روا ده که نه ده روا دا 15,000 زندانیان چې دا 15,000 زندانیان خو ملایک نه دي د ځانمرګو واسکټونو سره ګیر شوي دي دوی د راکټونو سره خلک وژلي چاودنې کړي بېګناه انسانان وژلي تر 2 لکه انسانان وژل شوي په تېر 20 کلنه دوره کې د 2,500 امریکایانو حساب تا سره 18 میاشتې ګوره د سولې نوم خوږ دی چې نوم یې خوږ دی خو راسې سوله وکړه خو ته نه کوې زه خو یې کوم در سره ولې بندیان خوشې که دا خو به ته راځې یو ځل به دا ثابتوي چې ته سوله کوې که نه کوې ته به دا ثابتوي چې ته اوربند کوې که نه کوې ته به دا ثابتوي چې د پاکستان سره اړیکې پرې کوې که نه پرې کوې ته به دا ثابتوي چې ته آیا په دې باور لري د افغانستان په کې د یو شریک حکومت دپاره افغانستان د خلکو دپاره د آرامۍ د یو پیغام لري که نه لري زه نسم کولی د دې مملکت مسؤلیت ته تاریخي مسؤلیت د حکومت ته ور په غاړه دی نشي کولی چې دا بندیان خوشي کړي دا د یو ملي اجماع ته ضرورت لري د سولې په اړه چې اجماع ته ضرورت دی د زندانیانو موضوع هم باید اجماع ته واچول سي بین الافغاني مذاکرات ته واچول سي یو څه شرایط به د طالب د خوا نه دا څنګه کېدلی سي هر وخت له ما نه د حسنیت تمه لرې ته د حسنیت په نامه باندې یو ورځ مرمۍ نشي بندولی یوه شپه جګړه د امریکایانو سره چې کوم تعهد کړی 7 ورځې تر هغې اضافه یوه ورځ جګړه نشي بندولی ته دومره حسنیت نه لرې ته دومره تعهد او انعطاف نه کوې له ما نه دا توقع لرې چې ستا 15,000 وحشي زندانیان زه در خوشې کړم دا هېڅ امکان نه لري د افغانستان حکومت د یو تاریخي مسؤلیت لاندې ده او موږ د دې وطن د دفاع دپاره ولاړ یو په هر قیمت ولاړ یو تر وروستۍ ساس کې وینې پورې ولاړ یو
دا خوب د څوک نه ویني چې بیا به د 1992 کال تکرار سي. کابل به طالب ته یا پنجاب ته د هغه د زور د هغه د وحشت او د جبر په اساس باندې وسپارل شي. خبره به کوو، حساب به کوو. تا چې د 2.5 امریکایانو د وژنې حساب 1.5 کال ونیو، زما د 2 لکه انسانان دې راوژلي، د دې حساب به 2 کاله نیسي. دا خبره به کوو، ټول ملت ته به یې واضح کوو. ته به سپینې وایې، زه به سپینې وایم. بین الافغاني مذاکراتو کې چې هر څه واضح شو تر هغې وروسته به یو نتیجې ته رسېږو.